السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې روغ او جوړ بوئ موږ او تاسې په مثلثاتي مطابقتونو کې مسایلو ته رسیدلی یو. د مثلثاتي مطابقتونو رابطو باندې موږ او تاسې په صحیح او بشپړ ډول پوه شولو. لومړی مو اساسي رابطې په مطابقتونو کې زده کړې، له هغې څخه وروسته د شپږ واړو مثلثاتي نسبتونو پیدا کول یو له بل له جنسه موږ او تاسې زده کړل، او په نننی درس کې به د مثلثاتي مطابقتونو په مسایلو باندې واږیږو. په نننی ورځ کې ما ستاسو دپاره 9 سواله راهیستي دي، بلکې نور سوالونه او فعالیت تمرین به انشاءالله په راتلونکي برنامه کې زده کوو. لومړی سوال ته راځو. په لومړی سوال کې ویل شوی دی یو منفي 2 ضرب ساین مربع یو منفي ساین مربع جذر 2 عمومي هم یو جذر لري. وای د دې مثلثاتي نسبت حاصل لاسته راوړئ. حاصل په دې ډول لاسته راځي، توجه کوئ. یو منفي ساین مربع یو منفي ساین مربع همدلته بحال کو. یو منفي ساین مربع مساوي کېږي د کوساین مربع سره، یعنی لیکلی شو یو منفي 2 جذر 2 عمومي هم یو جذر درلودونکې ده. ساین مربع الفا ضرب یو منفي ساین مربع الفا پر ځای لیکو کوساین مربع الفا. د ساین او د کوساین او ساین توانونه د جذر سره اختصار کیږي، نو مساوي بشي یو منفي 2 ضرب ساین الفا ضرب کوساین الفا 2 ضرب ساین الفا ضرب کوساین الفا جذر 2. دقت کوئ، یو پر ځای باندې موږ تاسې لیکلی شو ساین مربع الفا مثبت کوساین مربع الفا، ځکه دا د یو سره مساوي کېږي، نو د یو پر ځای لیکو ساین مربع الفا مثبت کوساین مربع الفا. په دې ډول یو مساوي کېږي ساین مربع الفا مثبت کوساین مربع الفا منفي 2 ساین الفا ضرب کوساین الفا جذر 2. ساین مربع الفا ساین مربع الفا منفي 2 ساین الفا ضرب کوساین الفا مثبت کوساین مربع الفا. موږ لرو چې a منفي b کل مربع مساوي کېږي a مربع منفي 2 ab مثبت b مربع. همدغه مطابقت جوړو. په دې ډول دقت کوئ، یعنی ساین الفا منفي کوساین الفا a مساوي د ساین سره b که چیرې مساوي د کوساین سره شي، نو موږ لیکلی شو a مربع یعنی a مربع منفي 2 ab مثبت b مربع، یعنی ساین مربع منفي 2 ساین الفا ضرب کوساین الفا مثبت کوساین مربع کل منفي کوساین الفا کل مربع جذر 2. توان له جذر سره اختصار کېږي، نو مساوي بشي ساین الفا منفي کوساین الفا سره. لومړی موږ او تاسو یو منفي ساین مربع الفا کوساین مربع الفا ته تبدیل کولو. د کوساین توان ساین توان مو د جذر سره اختصار کولو، هغې څخه وروسته راغلو یو مو په ساین مربع مثبت کوساین مربع باندې تبدیل کولو. په دې ډول هغې څخه وروسته a منفي b کل مربع مطابقت مو ترې جوړ کولو، په ترتیب مو ولیکلو، مطابقت مو جوړ کولو، او مطابقت توان یعنی a منفي b کل مربع توان مو جذر ته اختصار کو، او ساین الفا منفي کوساین الفا قیمت لاسته راغلو. دویم سوال ته دقت وکړئ. په دویم سوال کې ویل شوی د 2 ساین مکعب الفا منفي ضرب کوسیکینډ الفا مثبت 2 کوساین
مکعب الفا ضرب سیکنډ الفا ساده کړئ. 2 ساین الفا 2 ساین مکعب الفا په خپل حال لیکو ضرب کوسیکنډ هم ساده کوو. په دې سوال کې کوسیکنډ هم ساده کوو او سیکنډ هم ساده کوو. نو لیکلی شو 1 پر کوسیکنډ مساوي کیږي د ساین الفا سره مثبت کوساین مکعب الفا په خپل حال باندې لیکو ضرب سیکنډ هم ساده کوو یعنی 1 پر کوساین الفا لیکو. ساین الفا یو ساین الفا سره به اختصار کو په همدې ډول کوساین هم یو اختصار کوو. نو مساوي بشي 2 ساین مربع الفا مثبت 2 هم مشترک نیسو هم کوساین 2 لري او هم ساین 2 درلودونکي ده 2 مشترک نیسو نو مساوي بشي ساین مربع الفا مثبت کوساین مربع الفا. ساین مربع مثبت کوساین مربع مساوي کیږي لیو سره یعنی په دې ډول 2 په خپل حال لیکو ضرب 1 2 ضرب 1 مساوي کیږي لی 2 سره. څه ډول مو کولو هم مو کوسیکنډ تبدیل کو په ساین باندې او هم سیکنډ په کوساین باندې تبدیل کو یو مو اختصار کولو 2 مو مشترک ونیول ساین مربع مثبت کوساین مربع مساوي لیو سره کیږي 1 ضرب 2 مساوي کیږي لی 2 سره. دریم سوال ته راځو. په دریم سوال کې ویل شوی دی یو تنجانت مربع ا پر یو مثبت کوتنجانت مربع ا ساده کوي. یو مثبت تنجانت مربع ا آیا مساوي کیدای نشي سیکنډ مربع ا سره؟ په همدې ډول مخرج کې هم کوسیکنډ ته تبدیلوو. په دې ډول کوسیکنډ مربع ا باندې تبدیلوو. کچېرې صورت ساده کو یعنی کوساین ته تبدیل کو لیکلی شو 1 پر کوساین مربع ا تقسیم 1 پر ساین مربع ا. بیا هم کسر الکسر جوړ شو. د کسر الکسر د ساده کولو طریقه دا ده چې لرې سره ضربو په صورت کې لیکو نږدې سره ضربو په مخرج کې لیکو یا داسې ویل شو لومړی نسبت په خپل حال لیکو تقسیم علامه په ضرب باندې تبدیلو دویم محکوس کوو. په دې دواړو طریقو باندې ساده کولی شو. یو ضرب ساین مربع ا په مخرج کې یو ضرب کوساین مربع ا یو ضرب ساین مربع کې په مخرج کې کوساین مربع ا کېږي. کچېرې ساده کو مساوي کېږي ساین مربع تقسیم کوساین مربع ا مساوي کېږي تنجانت مربع ا سره. څلورم سوال ته دقت وکړئ. په څلورم سوال کې راکړل شوی د یو منفي ساین مربع ضرب یو مثبت کوتنجانت مربع مثلثي نسبت ساده کړئ. څه ډول ساده کیږي؟ لومړی یو منفي ساین مربع ایکسو کچېرې تبدیل کو په کوساین باندې په دې ډول لیکه شو چې کوساین مربع ایکس سره مساوي کیږي ضرب یو مثبت کوتنجانت مربع ایکس مساوي کیږي له کوسیکنډ مربع ایکس سره مساوي کیږي له کوسیکنډ مربع ایکس سره. کوساین مربع په خپل حال باندې لیکو یعنی کوساین مربع ایکس ضرب کوسیکنډ ساین ته تبدیلوو نو مساوي بشي ساین مربع ایکسو. کچېرې صورت ته کوساین ضرب کو نو مساوي کیږي کوساین مربع ایکس تقسیم ساین مربع ایکس سره چې مساوي کیږي حاصل کوتنجانت مربع ایکس. څه ډول مو ساده کو؟ یو منفي ساین مربع مو تبدیل کولو کوساین مربع ایکس ته یو مثبت کوتنجانت مربع ایکس مو ساده کولو تبدیل مو کو کوسیکنډ ته ځکه موږ یوه اړیکه زده کړې وه چې کوسیکنډ مربع ایکس مساوي کیږي یو مثبت کوتنجانت مربع ایکس. د همدغې اړیکې په اساس موږ ساده کړلو.
کوسیکینډ مو تبدیل کولو ساین ته ځکه کوسیکینډ محکوس چې دا د کوسیکینډ مربع الفا یا ایکس که ووایو محکوس د یو پر ساینو مربع ایکس سره لکه څه ډول چې د ساین محکوس لی کوسیکینډ څخه عبارت ده. راځو پنځم سوال ته. په پنځم سوال کې ویل شوي دي ساین ایکس مثبت 2 ضرب کوساین ایکس مثبت 2 ضرب تنجانت ایکس مثبت 2 ضرب کوتنجان ایکس مثبت 2 تقسیم یو منفي ساین مربع ایکس مثبت 2 باندې صدا کړئ. دا څه ډول صدا کیږي؟ ساین هم په خپل حال باندې لیکو ساین ایکس مثبت 2 هم کوساین په خپل حال لیکو ضرب کوساین ایکس مثبت 2 ضرب تنجان هم صدا کوو کوتنجان هم صدا کوو تنجان هم صدا کوو کوتنجان هم صدا کوو. په دې ډول لیکو تنجان چې ساین ایکس مثبت 2 تقسیم کوساین ایکس مثبت 2 کوتنجان هم په همدې ډول لیکو چې ساین ایکس مثبت 2 تقسیم کوساین ایکس مثبت 2 تقسیم مخرج کې یو منفي ساین مربع ایکس مثبت 2 هم کوساین ته تبدیلوو د عمومي رابطې په اساس. په دې ډول کوساین مربع ایکس مثبت 2 دا موږ د کومې رابطې په اساس صدا کړه؟ موږ زده کړې وه چې ساین مربع مثبت کوساین مربع ایکس مساوي کیږي له یو سره. که چیرې کوساین موږ او تاسې ساین د مساواتونه واړو نو کوساین و مربع الفا ایکس به مساوي شي یو منفي کوساین مربع ایکس. د دې اړیکې په اساس موږ لیکلی شو کوساین مربع ایکس مثبت 2 په صورت کې ساین ایکس مثبت 2 لساین ایکس مثبت 2 سره اختصار کولی شو. په تنجان کې دلته باید کوساین راشي کوساین ایکس مثبت 2 او دلته باید چې ساین راشي لساین ایکس مثبت 2 سره کوساین لکوساین سره اختصار کولی شو. په مخرج کې یو کوساین لیک صورت کوساین سره صدا کولی شو. په صورت کې یوازې ساین ایکس مثبت 2 باقي پاتې کیږي. په مخرج کې یوازې کوساین ایکس مثبت 2 باقي پاتې کیږي ځکه دا 2 کوساین دي او یو به اختصار له صورت شي یوازې یو پاتې شي نو جواب یې کیږي تنجانت ایکس مثبت 2 کیږي. جواب تنجانت ایکس مثبت 2 کیږي. دلته ما 4 سوال لیکل دي. لومړی شپږم سوال حل ته راځو. د شپږم سوال حل په دې ډول ده دقت کوئ. شپږم سوال څه ډول حلیږي؟ شپږم سوال کې ویل شوي چې ساین مکعب ایکس تقسیم کوساین منفي کوساین مکعب ایکس یعنی ساین مکعب ایکس تقسیم کوساین ایکس منفي کوساین ایکس کې یو مشترک کوساین ونیسو نو یو منفي کوساین مربع ایکس شي. په صورت په خپل حال کوساین مکعب ایکس په مخرج کې یو منفي کوساین مربع ایکس مساوي کیږي د ساین مکعب مربع سره. لکه څه ډول مو چې دلته لیکلی دي یعنې لیکلی شو کوساین ایکس ضرب ساین مربع ایکس. په صورت کې ساین مکعب او د مخرج ساین مربع سره اختصار کوو نو صورت کې به یوازې ساین ایکس باقي پاتې شي. په مخرج کې به کوساین ایکس پاتې شي چې حاصل له لاسته راځي تنجانت ایکس. په دې ډول یې حلولی شو. راځو اووم سوال ته. په اووم سوال کې کوتنجانتي وای پر تنجانتي وای ده. که چیرې صورت صدا کو صورت په دې ډول صدا کول شو. کوتنجان لیکلی شو کوساین وای تقسیم ساین وای. په مخرج کې تنجانت لیکلی شو ساین وای تقسیم کوساین وای. بیا هم کسر الکسر د لرې له لرې سره او نږدې له نږدې سره صدا کولی شو یعنې کوساین ضرب کوساین کوساین مربع وای کی. په مخرج کې ساین ضرب ساین
ساين مربع وای کیږي. که چیرې ساده کو حاصل لاسته راځي کو تنجانت مربع وای حاصل لاسته راځي. دا د شپږم سوال جواب ده او دا د اووم سوال جواب ده. اتم سوال ته دقت وکړئ. په اتم سوال کې چې د یو منفي ساین مربع الفا تقسیم ساین ایکس کوي. که چیرې همدغه ساین یو منفي ساین مربع الفا صدا کو دا لیکلی شو کوساین مربع الفا. په دې ډول دقت کوئ لیکلی شو کوساین مربع الفا جذر 2 تقسیم ساین الفا باندې توان به د جذر سره اختصار شي. نو کوساین که چیرې په ساین باندې تقسیم کو مساوي کېږي تنجانت الفا. دا د اتم سوال جواب ده. څه ډول مو کول یو منفي ساین مربع الفا مو تبدیل کړلو کوساین مربع الفا ته د عمومي اړیکې په اساس. هغې څخه وروسته کوساین په ساین باندې تقسیم کو چې مساوي کېږي تنجانت الفا سره. اخرنی سوال نهم سوال ده کوسیکنډ ایکس ضرب تنجانت ایکس. دا څه ډول صدا کېږي؟ کوسیکنډ که چیرې صدا کو په ساین ته تبدیل کو نو لیکلی شو یو پر ساین د ایکس. تنجان که صدا کو لیکلی شو ساین ایکس تقسیم کوساین ایکس باندې. ساین ایکس الفا ده ایکس نه بلکې الفا. ساین الفا تقسیم کوساین الفا. ساین بولی ساین سره اختصار شي. د نهم سوال جواب ده. ساین که چیرې د ساین سره اختصار شي نو حاصل کېږي یو پر کوساین د الفا. که چیرې په چرجوابه کې یو پر کوساین د الفا شتون ونه لري نو حتما به د محکوز شته وي چې محکوز عبارت ده له سیکنډ الفا څخه. په چرجوابه کې به سیکنډ الفا حتما شتون ولري. 9 سوال دی. 9 سوال مې په ترتیب درته ولیکل. که چیرې تاسو رابطې یاد وي د رابطو په اساس کولی شئ تاسو په اسانۍ سره د هر سوال جواب لاسته راوړئ. بیا هم یادونه درته کوم تاسو کوشش وکړئ رابطې دقیق یاد کړئ. له هغې څخه وروسته راشئ مسایلو باندې کار وکړئ. انشاءالله په راتلونکي برنامه به هم په مسایلو هغه کې هم فعالیت او هم تمرین درته چومه. تر راتلونکي برنامې مو په پاک خدای سپارم. ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ.